کم نمبر سورت نزول کې دا یو سل اتم نمبر سورت ته خاص پنوم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح وی د الله لپاره اسمان والا او زمکه والا، له الملک د الله لپاره بچی دا، وله الحمد د الله لپاره حمدنا وهو على كل شيء قدیر، او د الله پاره شونه قدرت لري. هو الذي الله غذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی سي، فمنکم کافر ځین تاسو نه کافر دي، ومنکم مؤمن او ځین تاسو ایمان والا دي، والله بما تعملون بصیر. الله پاره سمون چې تاسو کوي لیدونکي دی. خلق السماوات والارض، پیدا کړی اسمان او زمکه بالحق د اظهار حق لپاره، وصورکم او شکرونه درکړي تاسو ته، فاحسن صورکم نو ډیر خسته شکرونه درکړي تاسو ته، خسته کړی تاسو شکرونه، ویلیه المصیر او دی الله دی ورغزیدل. یعلم ما فی السماوات والارض، خبر د الله پاره سبحان چې اسمانونو کې د زمکه کې دي، و یعلم ما تسرون، الله خبر د پاره سبحان چې تاسو پټوي او ما توري نه تاسو کار کوي. والله علیم بذات الصدور، الله په دې پرازونو شنو باندې. علم یاتکم نبأ الذین کفروا، آیا نه دراغله تاسو خبردار کسان چې کفر کړو من قبل دین اولاد، فذاقوا وبال امرهم، وی تاک انجام خپل کار، ولهم عذاب علیم او دې لپاره عذاب درناک. غیبا الله دنیا کې عذابونه راولېګل دا کفر انجام یې ولید. ذالک دنو کانت تاتیهم، دا په دې وجه بشک خبر دادا كانت تاتيهم هو شرعت لبدوي رسولهم في غمبران دوي بالبينات واضح دليلنا، فقالوا نقول لدي أبشر يهدوننا، أي بدلهم كلا رخي أمنك رهنمائي كي، فكفروا النتيجة فكفروا وتولوا مخوالوا واستغنى الله او بحاجة دي الله تحت كان والله غني حميد. او دارنگی استغناء کارک الله دوینا، الله غنی دا دی پرواده به حاجت د حمید صفت کړی شوی. زعم الذين كفروا، ګمان کوي کسان چې کفر کړی دي، الله یبعثو چې دوی براپو نه کړی شي. قل بلا وربي، ورته ولنه وربي زما د رب قسمي لتوبه چې خامخا تاسو براپو کولای شي، ثم تنبؤون بما عملتم، به تاسو خبر درکولای شي پامل تاسو کړی دي. وذلك على الله يسير، او دې دا کار په الله باندې نهایت آسان. فآمنوا بالله ورسوله، ایمان اوري په الله باندې پر رسول الله باندې، والنور الذي انزلنا، اپ اغرنا باندې موږ را لګل ګور قرآن دا غرنا بهترین کتاب دی. الله دې موږ تاسو کوی کی، والله بما تعملون خبير، الله تعالی تاسو ته خبردار دی. یوم یجمعکم، هغه وخت الله وتعالى را جمع کی لیوم الجمع، هغه ورځ جمعوالي باندې، ذالک یوم التغابن، دا ورځ د نقصان. سال دار راځي چې تغابن وای نقصان ته په تجارت کې، هغه تجارت کې لا بيع فيه ولا خلا، هیڅ شي نشته. دې وای نه معنا د دې دا ذالک یوم التغابن، دا ورځ چې ښکارا بشي نقصان د چا د هغه کافرو، داغه نقصان وکړي چې ګوره مسلمان دنیا کې اعمال وکړي، خپل مال ولګو سی وخت جنت هغه ده ربح، او دې خپل مال او پر عمر مصرف کو سی وخت جهنم، نو څه ته معلوم شو نقصان ته معلوم شو. دا دوره ذکر کېدو د نقصان. ومن يؤمن بالله، چا چې ایمان او په الله باندې عمل وکړي په طریقه د نبی باندې، لري بکی د الله سیئاته ګناونه ده، ويدخل جنات، نو باسي الله باغون چې به بلانه د ور داغینه ولی همیشه وي پاره کې ابدا همیشه. ذلك الفوز العظیم، دا د کامیابی لویا. والذین کفروا، هغه چې کفر کړي او کذبوا بیااتنا، او نسبت دروغ کړي زموږ آیاتونو ته، اولئک اصحاب النار، دغه د دوزخیان، خالدین فیها، دغه د ور والا همیشه وي پاره کې، وبئس المصير، او ناکار زید ورسول دا جهنم. ما اصاب مصیبت، نرسیږي چاته هیڅ مصیبت الا باذن الله، الله مگر الله په حکم. ومن يؤمن بالله، او چا چې ایمان اور په الله باندې، يهدي قلبه، کلک کړه الله غداغه، والله بكل شيء عليم، الله پاشي ولې پوها. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، تابعداري وکړه الله، تابعداري وکړه پیغمبر. فإن توليتم، کتاسو مخواړو، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، خبر دادا زما په نبی باندې دي رسول ښکارا. الله لا اله الا هو، الله نشته حقدار د بندګۍ سوا نه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، خاص الله دې توکل کی ایمان والا. یا ایها الذين امنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لكم، ګوره وتا دشمنی د ټول خزد خاوندانو سره نه، دشمنی د ټول بچو د خاوندانو سره نه، د پلارانو سره نه. د دې وجه لپاره چاره او زمين ابل کروسی کې من نه راوړي. امتحان کاغه تابعدار ده هم امتحان دی، او بچی د تابعدار دی هم امتحان دی.
خو دشمنی دا د بعضو زنانه وسري د خاوندانو او دشمنی د بعضې بچو سري ځکه لفظ من راول یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم یقینا ځینې د بیبیانو ستاسو نه او د بچو ستاسو نه دشمنان ستاسو لپاره هغه چې تاسو د الله د دین نه وباسي فاحذروهم ځان مسافرۍ د هغوی نه وان تعفو که تاسو عفو وکړئ وتصفحوا مخکې نه واړوئ وتغفروا معافي ورته وکړئ فان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخښونکی مهربان انما اموالکم ګوره دلته دغه ونه کړه انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا خبره دا ده ستاسې مالونه او ستاسې اولاد امتحان د ازمیښت دی چې ته د دوی دا مخې ته نیسي او که آخرت مخې ته نیسي د دوی رضا کول مخې ته نیسي که د الله رضا کول مخې ته نیسي دا ټول لپاره ازمیښت دی والله عنده اجر عظیم الله د هغه سره اجر لوی فاتقوا الله یره وکړئ د الله نه چې څومره هم د وسې کېږي واسمعوا او واورئ واطیعوا تابعداري وکړئ وانفقوا او مال ولګوئ د الله په لاره کې خیرا لانفسکم دا غوره دي ستاسو نفسونو لپاره ومن یوق شح نفسه او هغه څوک چې بچ ساتلی شو د بخل د خپل ځان نه او د خپل نفس نه فاولئک هم المفلحون دغه کسان هم دی کامیاب ان تقرضوا الله قرضا حسنا که تاسو قرض ورکړئ الله ته قرض ښایسته یضاعف لکم زیات به کړي هغې لره ستاسو لپاره ویغفر لکم الله ورته بخښنه وکړي والله شکور حلیم الله دې قبلوونکی صابر ذات عالم الغیب والشهاده پوهېدونکی دی په ټولو ښکارو باندې العزیز زورور دی الحکیم د حکمت خاوند دی دا اسانه خبره ده که نه ځان ته نه وساتئ خو که د هغې د خوا نه څه شی کېږي نو هغه د عصر نه کار اخلئ